سلام قدرمن دوستانو سمونه مخکې ما هم دلته یو ویډیو خپره کړې وه او په هغې کې مې د ځینې سیاسي مخالفتونو چې له بد نه بدتر دي د هغوی په هکله د هغوی د څرنګوالي په هکله د هغوی د اړیکو په هکله ځینې خبرې کړې وې چې ډېرو دوستانو هغه ویډیو لاس په لاس هم کړه او ډېرو دوستانو ته هم ورسېدله. ډېرې پوښتنې په هغې وخت کې راولاړې شولې چې آیا دا خبرې رښتیا دي، مستند دي او که نه دي. ما هغې وخت کې ویلي وله چې د مسعود کورنۍ د پاکستان سره د آیسای سره مستقیمې اړیکې لري او د دوی ټول هغه شعارونه چې د دغه عنوان لاندې د آیسای په مخالفت کې د پاکستان مخالفت کوي هغه کاذب دي او په دې هکله باندې ما تاسو ته یو ریفرنس یا یو نقل قول ویلی وه. اوس تاسو دغه ویډیو کې مستند کتلی شئ. رؤسای وزارت خارجه که اسمش نمیدانم باید بگیریم یا او را ما گرفتار کردیم. یکی از سیاسیون مطرح افغانستان بسیار زیاد فشار انداخت که اینا پدرش نماینده ما بود با آیسای و ایرش شما رها کنین. او هم مستند گرفتار شد. کی بودی سیاستمدار برجسته کی بود؟ خب یک کسی به نام شجن که اسم اولش ما فراموش کردیم، رئیس دسک امیریجان افغانستان در وزارت خارجه بود. ای پدرش با نماینده دوست ما برش احترام دارم اما خوب است بعضی مسائل گفته شود. احمد ضیا مسعود اونا برای ما زنگ زدن و تماس گرفتن که پدر از این نماینده ما بود. باز ما این جریان برش گفتم که وقتی که پدر از اینا نماینده شما بود اما وقت ایره آیسای جذب کرده و بسیار از مدت زیاد با آیسای کار میکنه و در سفرهای دیپلماتای افغانستان به بیرون اینا سفر دارن، برای اینا وظیفه داده میشه و بعضی وسایل تکنیکی داده شده. خلاصه ما اقدامات خود کردیم، قضیه راجع شد به محکمه. بعد از یک سال خبر شدیم که اونا پس مراجعه کردن به وزارت داخله. در وقت زرار صاحب وزیر صاحب داخله بودن. دقیق یاد من نیست که ما تماس گرفتم یا اونا دغه ویډیو کې چې څه خپاره شوله دا هغه څه دي چې علني په شکل باندې د یو معتبر ادرس څخه په مستنده توګه د دوی اړیکې څرګندېږي. نو تر دې رواخوا د ویل دپاره له ما سره به څه پاتې، د دوی سره به څه پاتې، دلته څه د ویل دپاره نشته، هر څه مستند دي. باقي نور خو د دوی اراده د وطن د ارزښتونو په باب باندې هم تاسې ګورئ چې څه ډول اراده دوی لري، څه ډول اراده دوی درلوده له وحدت څخه له افغانیت څخه له دې مسایل څخه دوی تعریف څه ده. نو په دې خاطر د ځینو مسایلو دپاره تر ټولو باطل ادرس ته مراجعه مه کوئ.